سبسکرایب کړئ زموږ مای رویال افغان چینل او زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. السلام علیکم، زه عنایت الله او تاسو ګورئ مای رویال افغان یوټیوب چینل. دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلوم وي چې د هیواد د پاچا او وزیر پروټیکشن یعنی حفاظت یې کیږي، نن تاسو ته هغه اته رهبران تاسو ته ښیو چې په دنیا کې ډیر حفاظت یعنی ساتنه کیږي، چې حفاظت کوونکي د دوی د ساتنې لپاره کوم حد ته رسیدای شي. نمبر 8 کیم جون اون چې د شمالي کوریا ولسمشر دی. کیم جون اون چې کله جنوبي کوریا ته تللی و، چې کیم جون اون په یو مرسډیز موټر کې ناست و او د مرسډیز شاوخوا 12 حفاظت کوونکي یعنی باډي ګارډ په سرعت سره ورسره منډه اخیستله، چې ډیر عجیب و چې په زیاتره هیوادونو کې حفاظت کوونکي په موټر یا موټرسایکل کې وي. کیم جون اون هغسې نه و کړي. دا هم درته ووایو چې د کیم جون اون 15,000 حفاظت کوونکي یعنی باډي ګارډ یې ساتنه کوي. خو دومره حفاظت د څه لپاره؟ ځکه چې د کیم جون اون د پلار او نیکونو د وژنې کوشش شوی و او د ده د وژلو کوشش هم شوی دی. نمبر 7 شینزو ایب. د جاپان په تاریخ کې تر ټولو کامیاب وزیر شینزو ایب هر کله چې چیرته ځي د سره قوي ترین حفاظت کوونکي کاروان ورسره وي او په هغو موټرونو کې هغه حفاظت یعنی باډي ګارډ وي چې صرف د وزیر د ساتنې لپاره آماده یعنی ټریننګ شوي وي. او د ټول نه ښه خبره ده چې جاپان د نړۍ څخه جدا کوي هغه دا ده چې د کاروان کله حرکت کوي نو سړکونه نه بندوي، صرف حفاظت کوونکي د خلکو موټرونه ورو کوي. تاسو خپله هم لیدلی شئ. نمبر 6 کوین الیزابت. ګریټ بریټن شهزادګۍ کوین الیزابت برټش حکومت د حفاظت لپاره ډیر مصرف یعنی خرچه کوي او د دې ساتنه کوم عجیب خبر نه دی، بلکې د دې وژلو هڅه څو ځلې شوې ده. همدې لپاره برټش حکومت د کوین الیزابت ساتنې لپاره کومه کمای نه پرېږدي او دا هم د شهزادګۍ د ساتنې یوه لیدنه تاسو ګورئ. نمبر 5 الفا کونډې. د بیونا هیواد وزیر الفا کونډې باندې په 2011 کال کې وژلو لپاره یې برید کړی و، چې د دې وجې له لاسه مخې ته 10 موټر سایکل پولیس، شخصي حفاظت کوونکي او نور فوجیان وي، چې تاسو یې په خپله هم د دې نظاره کولی شئ. نمبر 4 ډونالډ ټرمپ. د پاچا کېدو نه مخکې هم میلیاردر یعنی یو مالدار انسان و او همیشه ډونالډ ټرمپ فورمر سیکرټ سروس او نیوسي ایجنټ ډېر ښه کسان خپل ځان ساتنې لپاره US حکومت نه خوښول، مګر کله چې امریکا رئیس جمهور شو تاسو یې ساتنه لیدلی شئ او CNA د خبر مطابق د ساتنې لپاره د ورځې 600 لکه روپۍ مصرفیږي. نمبر 3 ولادیمیر پوتین چې د روسیې رئیس جمهور دی، چې د ساتنې لپاره فیډرل پروټیکټ سروس سره ده ساتنه ده، چې د ریشیا قوي ترین سیکرټ سروس دی او د دې معلومات هیڅ چا سره نشته چې څومره خلک او په کومه لارې ساتنه کیږي، خو د یو خبر په مطابق 50,000 ایجنټ یې ساتنه کوي. نمبر 2 زی جین پینګ. د چین مشهور رهبر زی جین پینګ د ساتنې دنده د سنټرل سیکورټي اف کامن چاینا ده
او د ده د ساتنې لپاره 8 زره نه ډېر حفاظت کوونکي کسان وي چې په بېلابېلو برخو ویشل شوي وي او دا سیګریټ ایجنټ دومره لایق وي چې د مصیبت په راتګ سره په یو وخت کې 2 وسلې یو ځای چلوی شي او د زی چینګ پینګ سره روان موټر دروازې تل خلاصې وي چې د مصیبت وخت کې زر ته زره په سرعت سره خپل کار وکړي. نمبر 1 دا پاپ چې د عیسویانو یو غټ رهبرانو له جملې څخه دی. دا پاپ ساتنه ډېر قوي ساتنه ده او د حفاظت کوونکي هم ډېر په خپل کار کې لایق وي ځکه چې د وژلو کوشش یې هم شوی وو همدې لپاره د ساتنې یې هم ډېره کړې ده. ښه دوستانو تاسو ته مې هغه 8 رهبران چې په دنیا کې ډېر پروټکشن یعنې حفاظت یعنې ساتنه کیږي هم تاسو ته در وښودل خو د مرګ څخه هېڅوک نشي پټېدلی. ګران دوستانو که تاسو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لاندې لایک بټن ته فشار ورکړئ او په کامنټ کې ولیکئ چې دا ویډیو څنګه وه او خپل نظریات پرې وړاندې کړئ او سبسکرایب بټن ته هم فشار ورکړئ او بیل آیکن یعنې زنګ شکل ته هم فشار ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي.